قدرمن دوستانو له څو ورځو راهیسې دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته ښکته او پورته کیږي چې یوه ډیره د حیرانتیا او د سوچ خبره ده. په دغه ویډیو کې ښکاري چې د پیښور ښار په شوبه بازار کې حکومت غوښتل چې په یو خالي ځای کې ودانۍ جوړه کړي. کله چې د دغه ودانۍ لپاره دغه ځای کیندنه شروع کړه نو په دغه ځای کې د کیندنې په وخت کې لاندې یو قبر راوتل چې بالکل رک روغ دی او داسې ښکاري لکه پرون چې ښخ شوی وي. دغه خبر شناخته یا د پیژندو ډبره یا هغه ډبره چې د دغه مړي تفصیلات، نوم او نور ادرس پې لیکل شوی وي، دا هم ورسره رکه روغه پرته ده چې د دغه مړي نوم ګلریز خان ولد سید جمال الدین افغاني لیکل شوی دی او د وفات تاریخ یې لندن څخه 4 کاله پخوانی لیکل شوی. کله چې د کیندنې په وخت کې دغه قبر په دغه ځای کې راووتل نو هغه محکمې خپل کار ودرول او اوس د پیښور آثار قدیمه په خپل کنټرول کې اخیستی او د دغه مړي او دغه قبر په اړه څېړنې پیل کړي ترڅو د دغه مړي په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي او دا معلومه شي چې دا مړی په حقیقت کې څوک دی او څه وخت دلته ښخ شوی دی او د افغانستان د کومې کورنۍ سره تعلق لري. په سوشل میډیا د دغه مړي په اړه خلکو دا هم لیکلي چې دا د سید جمال الدین افغاني د لمستي قبر دی. په قبر باندې د مړي د وفات تاریخ له نن څخه 4 کاله مخکینی لیکل شوی. نو داسې ویلی شو چې له نن څخه 4 کاله مخکې د پاکستان وجود نه و، دغه پښتونخوا خاوره د افغانستان مربوط وه، نو که هر افغانی وي په خپله خاوره کې ښخ شوی. اوس د پیښور په شوبه بازار کې د دغه قبر لیدو ته د پیښور له مختلفو سیمو خلک راځي، د هغه دیدن کوي او د هغه څخه ویډیوګانې او تصویران جوړوي. درنو لیدونکو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.